په ننګرهار کې د نشئی توکو قاچاق کوونکو د عامو خلکو اندېښنې نورې هم زیاتې کړي. عام خلک او اهل هنود د نشئی توکو له قاچاقبرو اندېښنه لري او وایي که د قاچاقبرو مخنیوی ونه شي نو په دې سره به د روږدو کسانو شمیره نوره هم زیاته شي. دلته خو شته مرکزونه په مختلفو ناحیو کې شته مرکزونه دلته د نشئی توکو د خرڅلاو او داسې د ډېر غټو چارواکو لخوا نه دا حمایه کېږي. حکومت د دې د لاسرسي لپاره که هر څومره هلې ځلې وکړي نه توانېږي، ځکه چې د حکومت ځینې چارواکي هم په همدې باندې خپله دا کارونه کوي او دا دې باندې دي د خرڅلاو کوي. د ځوان داخل د ښارونو ته قاچاق راوړل کېږي، دا قاچاق هم په لویو لاسونو راوړل کېږي. غریب خلک دا کار نشي کولی. په دې کارونو کې د زورواکو لاسونه دي، د هغو په توسط دلته دا کارونه کېږي او هغوی د ټولنې د ځوانانو په فکر کې نه دي چې ځوانان څنګه تاسو ورشئ دا زموږ باغونه بېسودو پول نور ځایونه دا وګورئ چې دلته څومره نشان پراته دي. متاسفانه دغه شی نه دغه نشي توکو اوس کشت و کاشت هم کېږي په اطرافونو کې، لکه اپین غوندې شی نه چرس غوندې شی نه هم کېږي او بار ملکونه هم وارد کېږي. او په افغانستان کې زموږ د موږ چې اوس فعلا کوم معلومات چې لرو ډېر ځوانان او ډېر نجونې پکې مبتلا دي. بل پلو په ننګرهار کې د ولایتي شورا مسؤلین هم دا خبره تاییدوي چې په خاره ولسوالۍ کې په ښکاره د نشئی توکو راکړه ورکړه ترسره کېږي. د ولایتي شورا غړی سوراب قادري وایي حکومت نه یوازې د نشئی توکو د قاچاق مخنیوی نه دی کړی بلکې په دې هم نه دی توانېدلی چې د لرګیو قیمتي تیږو د قاچاق مخنیوی وکړي. یوازې دا نشئی توکي نه دي، دلته ډېرې قاچاق کېږي لکه چارتراش د لرګو چې دا د رئیس جمهور په فرمان دا منع دی، دا راوړل کېږي په قاچاق ډول پلورل کېږي په ډېر لوړ قیمت. او هغه مسؤلین چې په لاره کې پراته دي او د دې مسؤلیت لري چې باید د دې مخنیوی وشي، مخنیوی یې نه دی کړی، پاتې راغلي دي. هغه مسؤلین چې په دغه برخه کې د قاچاقبرانو سره لاره لري هغه باید مجازات شي، قانوني چلن ورسره وشي. رسمي شمیرې ښیي چې تیر فصل کې په ننګرهار کې شاوخوا 18,000 هکتاره ځمکه کې کوکنار کرل شوي وو او له بل پلوه په یو شمېر ولسوالیو کې د هیروینو د پروسس فابریکې شته چې د چارواکو په وینا په دې کې د هیواد په کچه لوی قاچاقبر هم شامل دي. د ننګرهار امنیه قومندان لوی پاسوال عبدالرحمن رحیمي وایي چې په دې وروستیو کې د نشئی توکو د قاچاقبرو د نیولو لړۍ تونده کړې ده. لوی قاچاقبر او واړه قاچاقبر نیول سوي دي. یو د مخدره توکو لیږد رالېږد د قاچاقبري ده، یو پرچون فروشان دي. موږ چې همیشه تاسو سره خبر شریکه کړې په دې کې دواړه کټګوري دي، هم دغه څوک چې د مخدره توکو قاچاق کوي او هم څوک د پرچون فروشان دي. نوموړی وایي په تیرو څو میاشتو کې زرګونه کیلو اپین چرس او پوډر نیولي او قاچاق وړونکي زندان ته اچول شوي. اوس مهال ننګرهار کې په نشئی توکو د اخته کسانو شمیره تر 120,000 اوښتې. د ډیرو خلکو اندېښنه دا ده که د کوکنارو کښت راکم او قاچاقبران یې ونه نیول شي نو په دې ولایت کې به د معتادۍ کچه نوره هم لوړه شي.